د مالیې سرپرست وزیر محمد خالد پاینده وایي په پام کې ده چې د ښوونکو او دولت د ټیټ رتبه مامورینو معاشونه لوړ شي. هغه زیاته کړه چې د 1400 مالي کال په بودیجه کې د ولسي جرګې د غړو ټولې قانوني غوښتنې چې 19 ماده کې منل شوي دي. در جمع‌بندی می‌خواستم باز هم بگویم که با در نظر داشتیم که خواستای پارلمان که عملی و نظر به امکانات ما بوده در مسوده سوم بودجه تعدیلات آمده که انشاءالله تمام موضوع تشویش‌هایشان و موضوع معاشات و ازدیاد معاشات معلمین و مامورین پایین رتبه که خط سر خود میدانستند حل شده. جایگاه پارلمان، حرمت پارلمان و صلاحیت‌هایشان در پروسه بودجه سازی پیش ما حفظ است. ما آماده همه همکاری، تفاهم و کار مشترک با اونا داریم و توقع میره که در روزهای آینده انشاءالله این موضوع بودجه سال 1400 حل شده تصویب شود تا به اولویت‌های دیگر بپردازیم. سرپرست وزیر وایي په 1400 مالي کال کې به د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو معاشونه لوړ شي. د NTA معاشونو ته بیا کتنه کیږي. د معاشونو د زیاتوالي لپاره د بودیجې دریمه مسوده کې ځانګړی کوډ رامنځته شوی او 1.1 میلیارد افغانۍ د دغه کوډ لپاره ځانګړي شوي دي. در یک نظامی که میسازیم طبعا در رشد نهادها 20 سال 30 سال بسیار یک مدت کوتاه است. شما دو چالش باید مد نظر بگیرید. اول کادرسازی که در نهاد بتوانند همون کارهای خود بهتر پیش ببرند که ارزش خدمات بهتر است و دوم این که تعادل در معاشات. ما در این مرحله در ارتقایش هستیم. طبعا اگر تعداد NTA را معاشاتش همونطور که قبلا گفتم حتی NTA بوده 10-15 سال پیش که تا 7300 هم یا 7600 هم کار من گفتم که معاش میگرفتن. این را آوردیم و 2,100,000. در این وقت موضوعات کادرسازی شود که آستا است از NTA بریم به طرف ادارات که خودشان ارزی خدمات کنند. بیخی از من بردن NTA فکر نکنم کار درست و ممکن باشه. چرا که محمد قبلا هم گفتم برای یک موضوع خرد و ریزی که خیلی اختصاصی است ضرورت داریم که یک مشاور بیاید برای چند وقت کار کنه و پس کنه. ضرور نیست که یک کسی در تشکیلتان سالها ماشین کنه. این باید باشه مگر جایی که کارمند که فرض میکنن در وزارت صحت گفتن 16-17 سال NTA نگاه کردن بازم درست نیست. باید راه حل پیدا کنیم همون کادر را در تشکیل بیاید. طبعا این حال یک تغییر باید بیاریم. چالشی که ما و همکاران داریم این که بررسی کنیم که از این 5 میلیارد را که ما از بودجه خود میپردازیم چطور کاسته میتونیم که معاشات اضافه کنیم، از کجاهای دیگه صرفه‌جویی صورت میگیره. د مالیې وزارت مالی معین عبدالحبیب زدران د ولسي جرګې غواړي چې د 1400 مالي کال بودیجه د دریم ځل لپاره تصویب کړي. زدران وایي بودیجه چې هر کال ترتیب کیږي د نړیوالو معیارونو پر اساس د بانک جهانی سره سم ترتیب کیږي. اول خو وګورئ تقریبا 2 کال زموږ بودیجه په اول ځل پاس شوې ده د پارلمان نه او په دې کال کې هم 2 ځله رد شوه، دریم ځل لپاره هم اوس استولې ده. یعنی موږ په دې کې څه مشکل نه وینو. البته یوازې هغه هم دا دی چې هره پروسه کېږي که 3 ځلې ردېږي که 4 ځلې ردېږي خو باید پروسه په سرعت پر مخ ولاړه شي، اضافي بروکراسي پکې رانه شي. بودیجه هر کال چې ترتیبېږي په نړیوالو معیارونو پر اساس د IMF او د بانک جهاني سره په همغږۍ او نور نړیوال معیارونه چې دي لکه پوفو همداسې پیفا او BI دا هغه معیارونه دي چې د بودیجې په جوړښت کې نړیوالو معیارونو پر اساس د پام کې نیول کېږي. موږ د هغه پر اساس جوړوو. نو طبعا چې کله پارلمان سره بحث کېږي نو مختلف موارد پکې راپورته کېږي او بحث کېږي په دې ډول. په داس حال کې چې د افغانستان مالیې وزارت له یو لړ بدلونونو او اصلاحاتو وروسته د دوهم ځل لپاره د 1400 مالي کال بودیجه طرحه د تصویب لپاره ولسي جرګې ته واستوله، خو ولسي جرګې رد کړه
او اوس د دریم ځل لپاره بیا ولسي جرګې ته لیږل کیږي چې په نه تصویبېدو سره یې د حکومت او جرګې ترمنځ ستونزې راولاړې شوې دي. وزارت د بودیجې په دې نوي طرحه کې 100 میلیارد افغانۍ نورې اضافه کړې چې د دغه پیسو لویه برخه د امنیتي بنسټونو لپاره ځانګړې شوې وي. اوس نو د افغانستان د 1400 مالي کال بودیجه 483 میلیارد افغانۍ شوه چې 311 میلیارد عادي او 161 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه ده. د دغه بودیجې نږدې 50% پر کورنۍ عوایدو تکیه ده او پاتې له بهرنیو مرستو او پورونو جوړیږي.